افغان ځواکونو په افغان خاوره کې د پاکستان جاسوسان څنګه وځپل او ولې؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا مهمه ویډیو ضرور تر اخره وګورئ. افغان ځواکونو د پاکستان جاسوس الوتکه ویشتلې ده. افغان ځواکونو د پاکستاني ځواکونو هغه جاسوس الوتکه ویشتلې او غورځولې ده چې په کونړ کې له ډیورنډ کرښې 800 متره د افغانستان خاورې ته راوختې وه. د کونړ اوسیدونکی او افغان خبریال بلال سروري وایي چې دغه الوتکه د سرکاڼو ولسوالۍ په پشت سیمه کې غورځول شوې ده. تر اوسه افغان حکومت او ځایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو ځایي سرچینو او قومي مشرانو ماته تایید کړه کله چې دغه الوتکه له ډیورنډ کرښې تر راوختو وروسته غورځولې ده. د لومړنیو معلوماتو پر اساس دا جاسوس الوتکه وه او له اجازې پرته د افغانستان خاورې ته داخله شوې وه. تر اوسه پاکستاني حکومت او افغان چارواکو د دې الوتکې په اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو، مننه ډیره زیاته چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که د پاکستان د دې مضرات په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره د کومنټ په برخه کې حتما شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.